السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره قسطونه اچولو څه معنا څه حکم دی. قسطونه اچولو معنا دا ده چې څه کسان راجمع شي، بیا د میاشتې محدودې پیسې اچوي، نو بیا هغه یو کس ته وځي، بیا بل کس ته وځي، بیا بل کس ته. نو فلحاظه د دې حکم څه دی؟ ځکه چې بعضې مونږ سره ملا صاحب دی، هغه فرمایلی دي چې کل قرض جر نفعا فهو ربا. نو وایي دې کې خو چونکې قرض دی او هغه ځان پسې ګټه راوړي، نو فلحاظه د دې بیا طریقه او دا حکم یې څه دی. جناب محترم، همدغه مسله دریو فتاوو لیکلې ده. احسن الفتاوا ډېره مزیداره لیکلې، ډېره مدلله مفصله لیکلې. سوال یو تېنه لوی عالم کړی، پوښتنه چې چا کړی ډېر لوی عالم دی، نو هغه باقاعده ته ورسره لیکي، وایي نن سبا په هره علاقه کې داسې یو رواج دی چې یو څه افراد راجمع شي، یوه کمیټي جوړه کړي او د دې کمیټۍ یو کس متعین کړي او هغه سره یو خاص اندازه باندې پیسې جمع کوي. هره میاشت چې وایي کله پوره شي بیا قرعه کوي او په قرعه کې چې کوم پیسې را جمع شوي دي هغه یو سړي ته ورکوي، قراندازي چې ورته وایي قرعه. نو بس وایي هغه یو کس ته ورکړي او فلحاظه دا څنګه چل دی. دی بیا وایي د دې مسله کې شبهات دي او 5 شبهې ورباندې کړي وایي. اولنۍ مسله خو دا ده چې همدغه ستاسو خبره یې کړې وایي، دې کې د استقراض یو شکل راځي چې هغې سره ګټه راځي او حدیث ته چې کل قرض جر نفعا فهو ربا. دویمه مسله دا کړې ده، وایي دا قراندازي پکې داسې ښکاري لکه د قمار، ځکه چې چا راووته هغه ته پیسې میلاویږي او چې چاته نه راونه ووته د هغه ته نه میلاویږي. نو بهرحال داسې اوږده کیسه غوندې کړې پکې. نو بیا دوی ډېر مفصل جواب ورته ورکړی دی، مفصل جواب ورته یې لیکلي دي چې یاره دا کار بالکل جایز دی، خو لیکن په کار دا دی چې یو څو صورتونو خیال پکې وساتلی شي. دا کار بالکل جایز دی. د دې هر یو سوال جواب یې کړی. اول تاسو سوال جواب به دا وکړو چې تاسو وایي کل قرض جر نفعا فهو ربا. نو دې کې خو قرض ځان پسې نفع نه راوړي، دا سړی خو قرضداری کېږي. اوس سوچ وکړه 10 کسان دي، 10,000 روپۍ واچولې، نو هغې نه 1,00,000 روپۍ مثلا جوړې شوې. نو چې 1,00,000 روپۍ جوړې شوې هغه د 9 کسو دی بل ته ورکړې، نو دغه کس خو 90,000 روپۍ قرضداری شو، د دې 9 کسو 10,000 روپۍ قرضداری شو. نو دته خو بجای د دې چې فایده رسېدلي دی قرضداره شو، نور د امداد د یو مسلمان د بل مسلمان سره کوي. همدغه مسله په همدې حساب سره ورته حل کړي، ورته ویلي دي چې نه دې کې دا مسله نه ده چې یاره مطلب ځان پسې ګټه راوړه، ځان پسې ګټه نه ده راوړې، د دې نورو مسلمانانو نه قرض وکړو. نو فلحاظه دا کار بالکل جایز دی. مسلمان بل مسلمان ته په طور مدد قرض ورکولی شي، دې کې خو څه مسله نشته. د لیکلي دي د یو څو شرایط یې ورته وضع کړي دي. اول شرط یې ورته دا وضع کړي دي، ضروري نه ده چې قراندازۍ سره دې دا پیسې وځي، چې کوم پکې ضرورتمند وي دا نور ملګري دي دغه ضرورتمند په حق کې دا پیسې واچوي. 10 کسه دي چې په دې 10 کې د چا ډېر ضرورت دی، نو وایي د مسلمانۍ خبره دا ده چې هغه د چا ډېر ضرورت دی هغه ته یې ورکړي. نور پاتې شو قراندازي، وایي دا یو جایز عمل دی، که دا وشي دې کې هېڅ مسله نشته. دویمه دا ده چې وایي دا شرط دې پکې نه لګوي چې یو ځل یې پکې څوک راننوت هغه به ترې بیا وتی نه شي، هغه سره دې دا اختیاري تر کومې هغه چلوی شي چلوي دي، چې کومې نه شي چلوی بیا وبه وایي چې زه نور مزید دا کار نشم کوی. بل مسله درېم ورته دا کړې ده، په کار نه ده چې په دې کې د یوې میاشتې وخت متعین چې یوې میاشتې نه مخکې نه وځي او یوې میاشتې نه وروسته به وځي. نو وایي ځکه چې کله ضرورت د سړي مخکې راشي، نو په کار دا ده چې ضروري نه ده چې د یوه میاشتې پکې کله دې مخکې وباسي کله دې وروسته وباسي. نور یې ډېر بهترین انداز کې دا مسله حل کړې. خلاصه د خبرې دا ده چې دا احسن الفتاوا ما مخې ته پرته ده، جلد 8 صفحه 208 متفرقات حضر او اباحه، او عنوان یې ورکړی د مروج کمیټې کا حکم. دا قرنګي دا مسله جامع الفتاوا لیکلې، 8 جلد ما سره 202 نمبر صفحه د کتاب البیوع رشوت اور قرض. نو بیا لیکلي قرض دینے والی کمیټې کې بعض ضابطو کا حکم، و هغې کې 2 ځلې دا مسله راخیستې ده. یو ځل یې داسې راخیستې ده چې دا کله دا پیسې وځي وایي بیا هغه سړی په دې نورو باندې په کمو په زیاتو پیسو خرڅوي. لکه اوس مثلا 1,00,000 روپۍ د یو سړي ووتې، هغه وایي که څوک ماته 1,00,000 راکوي زه دا خپله حصه ورکوم، وایي دا بیا سود دی، هغه بیا بله مسله ده. نو خو ښه خبره دا ده چې کوم ضرورتمند دی هغه ته دې ورکوي. دا قرنګې دا مسله فتاوا حقاني لیکلې، فتاوا حقاني 3 جلد او 498 نمبر صفحه د نوٹ سے زکات کی ادائیگی کا حکم. هغې کې باقاعده دې ته په اردو کې 2 نمونه اخلي، کمیټي م ورته وایي او بیسي م ورته وایي بیسي. نو هغه لیکلي دي چې هېڅ مسله نشته دی، او حتی چې دا هم پکې لیکلي وایي چې ده ته 1,00,000 روپۍ ووتې او دغه وخت کې د پیسو زکات ورکاوه،
نو په دې 1 لکو کې به د خپلې حصې زکات ورکوي. دا چې کومې 90,000 روپۍ ورسره د دې نورو خلکو دي دا خو به د قرض دي، د دې زکات به هم نه ورکوي. په دې خبرې سر خلاص شو. نو خلاصه د خبرې دا ده که چېرته پکې دغه رنګې خیال وساتلی شي بلا کراهته جایز ده، او که نه خیال پکې ونه ساتلی شي نو بیا پکې صرف کراهت د دې وجې نه دی چې یو ضرورت د یو دی ووته بل ته، نو هغه چې څوک ضرورتمند دی هغه سره احسان ونه شه، دقسې مسله ده پکې. یا دا ده چې اجبار د مسلمان کې کراهت دی، مثلا یو سړی دی هغه چلوی شي یو 3 میاشتې د کشت وچلو بیا وروسته نشي چلولی او د ورته چې نه اوس خو به ته یې پکې کني دا پیسې دې مونږ خوړلي، نو دا بیا ځان ته اضافي او ظلم او جبر دی. نور خود دغه کشت اچول دا نه جر نفعا دی او نه ربا ده او نه بل شی دی، نه بل شی دی، دا یو جایز عمل دی. السلام علیکم ورحمت الله.